میاندې تر اوسه پورې شنډې شوي نه دي، میاندې تر اوسه پورې ژوندۍ دي. الحمدلله غازیان زیږېږي، په هر کوڅه کې دغه غازیان موجود دي. په اول دور کې که یو طرف ته هغه صحابي محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی هغه موجود و، د کعب بن اشرف سټې قتل کوو. که یو طرف ته عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی موجود و، هغې د ګستاخ رسول ابو رافع سر قلم کوو. که هغه دور کې چېرته صحابه کرامو کې دغه داستان ژوندی و، الحمدلله موږ په فخر سره وایو په دغه زمانه کې د رسول الله هغه عاشقان موجود دي چې د رسول الله د عزت دپاره هغه په خپل زندګۍ هغه په خپل ژوند باندې به لوبې کوي، خو د رسول الله د عزت حفاظت به کوي انشاءالله العزیز. او دا د دې په سمجھ کې دا خبره نه راځي محترمو، خو دومره مونږ وایو دا مسله دومره حساس او ضروري ده. تاسو که چېرته روایات کلاو کوئ، تاسو که سیرت کتابونه اوچت کوئ، الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم که کله میدان جنګ ته ځي مجاهدینو ته هدایات ورکوي، خبردار زنانه مه قتل کوئ، خبردار ماشومان مه قتل کوئ، سپینګیري مه قتل کوئ. لیکن که کله د ناموس رسالت خبره راغلې ده، که کله د رسول الله خبره هغه د عزت خبره راغلې ده، که کله هغه په ګستاخانو خبره راغلې ده، د ګستاخۍ خبره راغلې ده، بیا لږ روایات اوچت کړه. بخاري شریف کې روایات موجود دی. محمد ابن مسلمه د دغه دور یو لوی ګستاخ کعب بن اشرف د شپې په تیاره کې د خپل کور په دروازه باندې قتل کړی دی، د هغه سر یې د هغه د تري نه جدا کړی دی. بیا هم کلي سمجھ ته نه راځي، لږ روایات اوچت کړه. ابو رافع هغه ګستاخ دی، عبدالله ابن عتیق سره د ملګرو ورغلی دی، بیا هلته ملګري کېدولي دي، د کور ته ورغلی دی، د دې کمرې ته وررسېدلی دی، هلته د ښځې بچو سره په بستره کې پروت، هغه ځای کې د هغه سر هغه ځای کې هغه مردار کړی دی. بیا هم کلي مسله سمجھ کې رانغلله. مدینه منوره کې یو بوډا ګستاخي کوي، الله د پیغمبر صحابي کور ته ورځي، هغه په خپل کور کې مرداري. بیا هم کلي سمجھ کې رانغلله. البدایه د حافظ ابن کثیر اوچتګه حافظ لیکلی دي، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی فرمایي مکه مکرمه فتح شوله، د الله پیغمبر د عمومي معافۍ اعلان وکړلو، لیکن په دغه موقع باندې د الله پیغمبر د څو کسانو نومونه واخیستله، ویل دا قتل کوي، په دې کې 2 زنانې وې، نور پکې سړي وو، دا ګستاخانو. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل اقتلوهم وان وجدتموهم معلقین باستار الکعبه، دیو قتل کوي، اگر کله خانه کعبې په خلاف پسې ځوړند بیا موزي التم قتل کوي، به پرېږدي. سبا جواب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی لوی قاتلانو ته معافي وشوله، لوی لوی دشمنانو ته معافي کېږي، لیکن په دغه ورځ د ګستاخ د قتل حکم کوي. ګستاخ په کور کې هم قتل شوی دی، هغه د کور په درشل دروازه هم قتل شوی دی، هغه په خپله بستره هم قتل شوی دی. حتی چې ګستاخان په دغه عمومي معافۍ په ورځ باندې هغه په خانه کعبه کې هم قتل شوي دي، د خانه کعبې په خلاف کې هم قتل شوي دي.